د الحجرات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نختلوختمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اتلس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ای مؤمنانو د الله او د هغه د پیغمبر په مخ کې مو وړاندې کیږي او له الله نه ویریږي. الله د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ای مؤمنانو خپل आवाज د پیغمبر له आवाज نه مو پورته کوئ او موږ پیغمبر سره په لوړه غږ خبرې کوي لکه چې په خپل منځو کې یو له بل سره کوي. هسینه چې تاسو ټول کړو وړو ځای شي او تاسو خبره هم نه اوسئ. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. کوم کسان چې د خدای د پیغمبر په وړاندې د غږیدلو په وخت کې خپل غږونه ټیټوي هغوی په حقیقت کې همغه کسان دي چې الله د هغوی زړونه د تقوا لپاره ازمویلي دي. د هغوی لپاره بخښنه ده او لوی اجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ای پیغمبره کوم کسان چې تاسو له حجرونو د باندې ناری وਹੀ له هغونه زیاتره نه پوهان دي. که هغوی ستاتر وتلو پورې صبر کړای وای نو د همغو لپاره بهتره و. الله بخونکی او نهایت رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای مؤمنانو کوم فاسق تاسو ته کوم خبر سره راشي نو تاسو تحقیق وکړئ. هسینه چې تاسو کومې ډلې ته په ناپوهۍ سره ضرر ورسوي او بیا په خپل کړو پښیمانه شئ. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. خو په هیږي چې تاسو په منځ کې د الله پیغمبر موجود دی. که هغه په زیاترو چارو کې تاسو خبره ومني نو تاسو به په خپل پښتونځو کې اخته شئ. خو الله تاسو ته د ایمان مینه درکړه او هغه تاسو لپاره په زړه پورې وګرځاو او له کفر فسق او نافرمانی څخه تاسو کرکجن کړئ. همدغه چې خلق د الله په فضل احسان سره پر سم لار دي او الله د علم او حکمت خاوند دی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. او کله مؤمنان څخه دوه ډلې په خپل منځو کې په جنگ شي نو د هغو په منځ کې صلح وکړي. بیا کله هغه نه یو ډله پر بلې تیری وکړي نو لتیری کوونکې ډلې سره وجنګيږي تر دې پورې چې هغوی د الله د حکم خواته راوګرځي. بیا کله چې هغوی راوګرځي نو د هغوی په منځ کې په عادل سره سوله وکړي او انصاف وکړي چې الله انصاف کوونکی خوښوي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان خو یو د بل سره ورونه دي نو د خپل ورونو په منځ کې مناسبات سم کړئ او له الله نه ویریږئ هیله ده چې پر تاسو رحم وکړای شي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے مؤمنانو نو دي نارینه په نورو نارینهو ملنډې وهي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي او نو د ښځې په نورو ښځو ملنډې وهي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي. په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ او مو یو بل په بدو نومونو سره یادوئ. له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډېره بده خبره ده. کوم کسان چې له دغه چارچلن څخه راوان نه وړي هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے مؤمنانو له ډیرو ګمانونو کولو نه ډډ وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. تجسس مه کوئ او له تاسو نه د څوک د چا غیبت نه کوي. ایا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړي ورور غوښه خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسو په خپل د دینه کرکه کوئ. له الله نه ویریږئ. الله ډیر ښه توبه قبلونکی او خورا مهربان دی. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے خلکو مونږ تاسو لیو نارینه او یوې ښځینه پیدا کړی او بیا مو تاسو قومونه او قبیلې وګرځولې تر څو چې تاسو یو تر بل سره وپېژنئ. په حقیقت کې د الله په نزد له تاسو نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسو کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهېدونکی او باخبره دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دغه صحرایان وایي چې مونږ ایمان راوړ. دوی ته وایي تاسو ایمان نه دی راوړی بلکې تاسو وایي چې مونږ اطاعت کوونکي شو. ایمان لا تر اوسه ستاسو په زړونو کې داخل شوی نه دی.
که تاسو د الله او د هغه د پیغمبر فرمانبرداري غوړه کړئ نو هغه به تاسو د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه ولي په باوري ډول الله بخښونکی او مهربان دی. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ بیا هغوی ته شک نه کړ او په خپل مالونو او سرونو سره د الله په لار کې جهاد وکړ هغوی ریښتونی خلک دي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ای پیغمبره د ایمان دغه مدعیانو ته وایه آیا تاسو الله ته د خپل دین خبر ورکوي په داسې حال کې چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ دوی ته وایي د خپل اسلام احسان پر ما چوي بلکې الله پر تاسو احسان باروي چې هغه تاسو ته د ایمان لارښوونه وکړه که تاسو پر اختیار سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتونی. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله د ځمکې او اسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسو کوي هغه د هغو ټولو لیدونکی دی.